سلامونه او ښه راغلاست. ډېر ښه راغلی. هیله منده یم چې ټول روغ رمټ جوړ تیار اوسېږي زموږ خوږه هېوادوال چې افغانستان بهر له افغانستان په هر ځای کې یاستئ. زه پوهېږم د ورځ په لړ کې تاسو ډېر مصروف اوسېږئ او کورنۍ هم همداسې ډېر مصروف اوسېږي، خو لمر ماښام چې پیل شي دا ستاسو د بیکارۍ وخت وي. بیکارۍ که نه وي ځینې دوستان آمادګي نیسي چې راشي لمر ماښام وګوري او یو څه ناڅه د اشپزي که د میلمنوي که هر څه ترېنه واخلي او کپي کړي. شیر احمد او شیرم را سره په خپرونه کې دي، دوی ته مخ راغلاست وایم. ډېر ښه راغلی. مننه پامیر جانه، تاسو هم ستړي مشي لیدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. نن لپاره بیا هم یو خوندور خواړه تیاروو. مننه صاحب، مننه. ته هم ښه راغلی. قربان څنګه یې؟ ژوندی اوسې پامیر ګله. یو سلام تا ته، یو سلام د لمر ټلویزیون لیدونکو ته چې همدا د لمر ماښام خپرونه ګوري. دا پالک مې ولیدل، یو ټوکه راته په یاد شوه. څه ټوکې؟ چا کره وایي میلمه راغلی و، ښه هغه بیچاره کلیوال سړی و چې صابوی ورته پخ کړي، یو ورځ سبا یې ورته بیا پخ کړي، بل ورځ ورته بیا پخ کړي که نه. دا څلورمه ورځ چې ورته پخولی غږ یې کړی وایي لالا نور تکلیف مه باسه. ولې؟ و یو پړی راوړی موږ په غاړه کې واچو او پټي کې موږ میخ کې موږ یې خپله پروته خلاص که نه. نو زه اوس حیران شیر احمد ته چې شیر احمد نن څه شی کوي. نن لپاره یو ښایسته خواړه جوړوو. پالک چکن پالک دي، څنګه موږ د ساسج غوښې نه هم ګټه اخلو او دې نه یو ښایسته قورمه هم جوړیږي. ځینې کسانو که تیار کړی نه نو ارومرو تاسو یو ځلې دا تیار کړئ. ډېره ښه خبر ده. نوم یې څه دی؟ چکن پالک. چکن پالک دا بلغاریا کې ما ډېر خوړلي، دلته یې ولې لیدلي خورم. دا والا جالبه ده. په تېرو خپرونو کې هم دا یګان شیان پخوو، جالبه نوم لري. نو پامیر یو خبره ده یاره، ځینې وخت زه لږ ناامیده شم. څنګه خبره دا ده ګوره، ځینې وخت یو رئیس یا که نه پیسه داره سړی وګوري لږ مالداره وي، بیا دا ځینې انسانان ورته ډېر دغه کوي که نه دا شیان ورته ډېر زیات چاپلوسي کوي. لکه که نه دا ښه کار نه ده ګوره. خو ولې نه وایي چې چاپلوسي کوي؟ خو په شفر کې خوله کې نه راځي. خلک پوهېږي که نه ورکې که خوند نه کوي. رښتیا دغه چاپلوسي ډېر دي که نه. هر ځای کې چې ته لاړ شي وګورې چاپلوسان دي. زموږ یو شاعر یو شعر ویلی که نه همدغسې وایي چې په چاپلوسۍ کې چې سړی پاتې شي لکه د کډې نه چې سپی پاتې شي، په آخره کې هېڅ شی نه وي که نه ګډوډ شي. نو زه دا وایم دغه پیسهدار یا مالدار سړي ته موږ ډېر که نه ډېر منظمې خبرې چې کومه خبره مې غلطه لاړه نه شي. دغه مونځ چې ده د خپله د پروردګار سره خبرې دي. کله چې بیا مونځ کوو ډېر ګډوډې کوو دغه شی ګوره یا څه عبادت وکړه قربان دې شم. یو شی زه وایم چې هېر مې نه شي. د یو چا څخه ما دا واورېده چې هغوی کیدای شي 80-90 کاله سن ولري، وایي چې 3 شیه ډېر پایسته، بېشک ډېر نورماله، ډېر په محبت سره وکړئ. 3 شیه یو ډوډۍ خوړل دي چې ډوډۍ ډېر په راحت توګه وخورئ تر څو ستاسو معده خرابه نه شي، ستاسو خوله نه سوځېږي، غاښونه مو خراب نه شي. بېشک بل مونځ کول دي. دا خو د خدای سره خبرې کول دي. خو ته خدای سره داسې خبرې وکړه چې هغه پام تاته واوړي. دغه خبره دا چې ته مر چرګې غوندې زه نه پکې خوله وازه کې والګه مړ کېږي څه شی در باندې وشو. او یو کس ما همداسې ویډیو یې فیسبوک کې وتې وه چې په هغه سرعت چې ما غوښته چې زه داسې ووایم که نه هم نه کېږي. د دې سرعت نه هغه ډېر تیز روان و. نو هغه وروڼه چې دا تیز مونځ کوي موږ یو خواهش و خیر موږ د خپل پیغام ورسوو چې دغه مونځ په قرار او په ارامه وکړئ. 2 شی شو که نه، یو ډوډۍ خوړل، یو مونځ کول او بل محبت کول. محبت کول هم داسې په ارامه داسې یو شی زه غواړم چې ووایم دغسې. نو ځینې دوستان به اوس وایي چې شیرای داسې ښکاري لکه عام والګه دا شی اوس به پسه شیر احمد چې دا نم لري او که نه ولې جګر خو نه کوي. نو ځینې دوستان که مشران ته احترام کوي هغه په چاپلوسۍ کې نه راځي، هغه یو عزت دی مشرانو ته او کشرانو ته هم که تاسو قدر ورکوئ دا به ډېر ښي. خو څوک چې بیا ډېر زیاتی کوي هغه ډېر پیسهداري دی شیري خبره هغه بیا دا احترام ډېر ښه شی دی. او بیا تا ته دا ډېر چاپلوسي کوي ولې چې تا اشپزي کوي. ګوره یو خبر ته وکړم که نه پامیر ګله زه چې دغه چکن پالک ګورې یو خبره دلته بل هم ده. چکن انګلیسي شو، پالک افغاني. آفرین. والا زما شک د دې کې چې دا ډوډۍ زه فکر نه کوم. غوښه پالک وروره، چکن پالک نه پخوم، غوښه پالک. چرګې غوښه پالک. او چرګ غوښه پالک، غوښه ایسته که چرګ پالک. چرګ پالک کوم چرګ دې ژوندی راوستلی لکه نه نه اسنه چې دا پالک موږ ته هم رسېږي ټول چرګ وخوري. دا شیري لالا د وطنۍ چرګ حلال کو مخکې وخت لږ د دا چکن پالک هغه که صحیح معرفي کړو د خیره. او مواد معرفي که او نو سره پالک لږ زرې چې لږ زره پالک تازه خریداري کې ډېر به ښه وي. نو 1 کیلو پالک دی، 1 کیلو خو 60 روپۍ کېږي. بس 60 روپۍ همداسې 10 روپۍ 60 روپۍ پالک نن سبا ترکاریګانې ډېرې ارزانه دي. او څنګه ساسج یو پاکټ
غوښه شیرې لاله راواخله نو راوړه نو خخه دا چرګ غوښه چرګ غوښه 500 ګرامه او رومیان 3 دانې وړ شوي رومه که رومیان پیاز 1 دانه وړ شوی او جعفری نه هم ګټه اخلو مالګه او څنګه موږ کولی شو چې چکن مسالې نه هم ګټه واخلو اوس به بیا وایي چې چکن مسالې نه ولا ګټه اخلي ښه خبره ده ښه خبره د چرګ غوښې مسالې ګټه اخیستل کېږي او ځینې کسان به وایي چې دا مساله په کوم خوړو کې کارول کېږي نو هغه غوښه چې د چرګې په هر ډول چې تاسو جوړوئ که کباب ترېنه جوړوئ که قورمه کوئ که کړایي کوئ دا مساله تاسو کولی شئ ترېنه استفاده وکړئ او دا څه رقم پخېږي صاحب لومړی دغه پالک چې دي دا مونږ دې کړۍ کې اچوو یو لږې غواړو چې دا اوبه یې وچکي او که چې آماده شو بیا نو ور ورپسې مړ کوو دلته دې کړۍ کې مونږ لومړی دا د چرګ غوښه لږ زره سره کوو کله چې دا سره شوه نو بیا پیاز رومي دا شیان ور اچوو او دا ساسج چې دي دا په آخره کې 2 دقیقو دپاره اچول کېږي لومړی دا نه سره کېږي نو دا ډېر یو ښایسته رنګ هم لري ښه خواړه دي نو تاسو کولی شئ چې دا وریجو سره یا وچې ډوډۍ سره خوندور راځي نو هر چې سره ستاسو میل کولی شئ ترېنه خوند اخلي امیر مګر موږ درنه ناامیده هیلهمند غوندې یاره ولې صاحب موږ چې کله په ځان مصرف وکړو بیا تویام غوندې ښکاري نه نن تللی و بازار ته دا بلوس بیا مصرف ونه کړو بیا وایي یو هندواړه درنه جوړه نه 12,500 روپۍ بلوس اخیستی والا هم غوندې خو ښکاري هغه دا سړی خرابې کړ یو خو د رنګ دی هم د دې کمیز نور دم جګر خونه کو دا خېټه دی بیا هم غوندې وتې دی کومه جاکټ کومه دا ورو خو زه خیر مو شروع یو ځای ته ننوته یو مېلمستیا ته چې دا ننوته مخکې له دې چې دا نوځي خېټه ننوتله خلک وډارېدل یعنې چې راغلو که نه ای موږ ملګري هغه ډېر سخت خوراک کوي په امیره نه مې خدای چېرته 3 غورې مسلسل وهلې سردستي م پکې وهله خیرات وکړه نه مالواله کې نوشابه درته رانه وایي نه دا چې کې مالولي وایي په اولګه مې کومه کلمش کې مالوي یو وخت شته دی وخت لرو یو جالبه خبره ده چې موږ یو چېرته میلمانه وو هلته خارجیان هم وو نو دلته افغانان هم ناست وو دلته د چرګانې ژوندي راوړي دي میلمستیا کې کله چې دا ټول خلاص شو د خارجي داسې کړه وایي هغه راکړه دا پوه نه شو دا نو وزر کې خو غواړي دا چرګ بیا د افغانۍ پوه نه شو وایي هغه راکړه نیمه پاتې دا ما بیا داسې وکړه پټ 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 هغه راکړه دا ما واخلئ دا ما یعنې وزرونه یې راکړه د لمر ټلویزیون خوږو لیدونکو د لمر ماښام خپرونې مینوالو لیدونکو او بیا هم تاسو څخه راغلاست یم د شیر احمد د اشپزۍ غږ تاسو اورئ او لږ ځنډ وروسته به اماده کېږي له خیر سره دا کیسه اماده کوي ما سره همدا اوس په خپرونه کې داسې یو ځوان دی چې نوی سیاست طبقه ایښې ده او زده کړې یې ډېرې کړي دي نوم یې دی غورځنګ سیال او دوی ته ښه راغلاست ډېر ښه راغلي ماښام خیر ټول لیدونکي مو همدا اوس ګوري سلامونه ډېره مننه غورځنګ سیال څومره وخت کېږي سیاست ته راتاو شو مخکې چېرته روان و مخکې له دې سیاست ته راشي موږ تقریبا د ټولنې ډیره برخه متاسفانه چې سیاست کې بوخت یو ځکه دلته الګوګانې چې زموږ دي هغه ټولې په سیاست کې دي یعنې موږ او تاسې لا تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې ووایي چې زه باید په راتلونکي کې شیري غوندې واوسم زه په راتلونکي کې راشد ارمان غوندې واوسم زه په راتلونکي کې د یو بل لوبغاړي هنرمند غوندې باید اوسم بلکې هر یو فکر دا لري چې زه باید راتلونکي کې ولسمشر کرزي غوندې واوسم ولسمشر اشرف غني غوندې واوسم او دې ته ورته نور سیاستمداران دا په دې چې سیاست بازار ګرم دی سیاست بازار ګرم ده نو د دې لپاره کېدای شي چې موږ هم د مجبوریتونو په لحاظ باندې سیاست ته راغلي یو که څه هم چې علاقمندي به ډېره په دې برخه کې نه وه ولې مجبوریتونه وو چې باید سیاست ته راشي په افغانستان کې بعضې اوقات داسې کارونه کېږي چې ته مجبورېږي باید راشي دلته ملي ګټې ډېری وخت تر پښو لاندې کېږي دلته د اشغال موضوع ډېره
دغه 40 کاله کېږي چې دلته زموږ او ستاسې تر غوږونو را رسېږي. نو ته مجبور یې چې باید سیاست ته راودانګې او کوشش وکړې تر څو پورې خپله ټولنه هغې لارې ته سوق کړې چې ته غواړې چې افغانستان په پښو ودرېږي ستا په نظر، او ته غواړې چې هغه ملي کم نواميس چې دي هغه باید حفظ شي، د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وشي، نو مجبور یې چې ته راشې تر څو پورې سیاست وکړې. بله دا هم ډېره مهمه خبره ده، خو بل اړخ بیا موږ او تاسو ټولنه د بې فرهنګۍ سره مخامخ ده، د فرهنګ د ضعفوالي سره مخامخ ده. نو زه بیا په دې نظر یم چې موږ او تاسو که وشو کولی ځینې ځوانان چې اوس غواړي چې سیاست ته راشي یا نور اړخونه چې تاسو وښودل چې هغو خواته لاړ شي، خو زه دا وایم چې که ډېر کوښښ مو په دې چې ځینې ځوانان راشي لکه فرهنګ جوړونې خواته. فرهنګ څنګه جوړ کړو؟ د تعلیم فرهنګ، د تحصیل فرهنګ، د کتاب لوستي فرهنګ، د ټولنې کې ګرځېدلو فرهنګ، ناستې پاستې فرهنګ، د دغې فرهنګ باندې چې موږ تاسو ځوانان ځینې ځوانان لکه یو ځوان زه پېژنم چې اوس بل چا سره موږ یو بل میلمه سره راغلی دی او لکه هغې سره همداسې ملګرتیا لپاره راغلی دی، ولې یو وخت ما سره میلمه و هغه د کتاب لوستنې فرهنګ باندې کار کوو چې د جاوید امرخیل په یو سندره کې هم ادریس جان چې د جاوید امرخیل په یو سندره کې هم همداسې یو رول لوبولی دی، کتابونه وړي، علم کور په کور غواړو که نه، داسې کارونه موږ او تاسو کولی شو. یو څه بل پوښتنه مې دا ده چې څرنګه چې موږ وویل چې سیاست بازار ډېر ګرم دی او زموږ او ستاسو هغه ځوانان، نوي ځوانان یا میانساله کسان چې خپل رهبران یې ټاکلي دي هغوی ټول سیاستمداران دي. داسې یو رهبر نشته چې زموږ که نه چې په دا نورو برخو کې اوسېږي. نو ځوانان ډېر غواړي چې راشي سیاست ته. ستاسو خبره آیا د دوی دغه راتګ په سیاست کې کوم داسې خاص تغییر راځي؟ سیاست به لږ نرم شي، لږ ښایسته به شي، لږ به یې غږ ښایسته شي د اورېدو چې خلک اوس اوري سیاست وایي والله دا تور رنګ لري، دا ډېر مشکل لري، د دې تګ ما د اولاد یا د دغه ځوان تګ دې ته ډېره لویه ضربه لري، دې ته د آینده ته یا دا داسې ښه تغییر به پکې راشي ستاسو په نظر؟ هو موږ او تاسې په دې وروستیو 18 کالو کې چې نوی نظام رامنځته شوی ده، موږ او تاسې د 15 میلیونه شاوخوا کې ځوان افغانان لرو چې هغوی زده کړي دي او هغوی په سیاست کې تقریبا ډېره برخه یې فعاله ده. هغوی د یو نوي نسل نمایندګي کوي او هغوی کولی شي چې اوس په سیاست کې مثبت رول ولوبوي. موږ او تاسې په تېر کې ښې خاطرې نه لرلې د حزب د نوم نه، د حزب نوم سره حساسیت لره، تر اوسه پورې هم تقریبا حساسیت کې واقع یو. همدارنګه نورې هغه برخې چې سیاسي فعالیت کوو چې هغو سره داسې ښه رابطه چا نه غوښته چې باید ورسره ولري یا یو ویره ترې نه لرله لکه تاسو تور نوم ورته ورکړ. ولې اوس هغسې نه ده، اوس ځوان نسل کوښښ کوي چې تر څو پورې خپل راتلونکی په خپله وټاکي، کوشش کوي چې تر څو پورې خپل سرنوشت په خپله تغییر کړي. تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې یو لویه جبهه د ځوانانو رامنځته شوه د سولې په برخه کې چې دا ځل باید د نوی نسل د سولې په خبرو کې داسې نه چې سترګو وغورځېږي، نوی نسل ته باید برخه ورکړل شي د سولې په خبرو کې او افغانستان کې که سوله راځي نو د نوي نسل دپاره راځي، د نوي نسل دپاره چې کله سوله راځي باید نوی نسل د خبرو په جریان کې موجود وي. هلته داسې نه وي چې بیا هماغه مشران چې تر پرونه پورې د 40 کاله جنګ روان کړی ده دوی بیا راسي بیا سره کیني او بیا سبا یو بل تشنج خواته یو بل جنګ خواته روان وي چې هغه ډېر خطرناک وي. اما نوی نسل اوس پکې خپل رول غواړي، نوی نسل غواړي چې باید دلته د خبرو یو برخه واوسي. نو نوی نسل یو خو هغه تربګنۍ پرېښي دي شاته، تربګنۍ نه پالي لکه د نورو په پخوانیو سیاستمدارانو غوندې. دویمه خبر دا ده چې کوشش کوي چې فعاله ونډه واخلي تر څو پورې د نړۍ د ځوان نسل غوندې دوی هم وکولی شي چې خپل هیواد ښېرازه وګوري، خپل هیواد کې سوله وګوري، خپل هیواد کې امنیت وګوري. ډېره ښه خبره، ډېره ښه خبره. تحصیلات مو کړي دي؟ زه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د فاکولټي نه فارغ یم، اوس ماسټري کوم په یو پوهنتون کې د عامه ادارې په برخه کې. یوه ټولنه لرو د افغان ځوانانو مدني بهیر په نوم باندې چې هلته بیا هغه ستاسې مخکینۍ خبرې بیا بیرته رانغاړلی شو لکه څنګه چې تاسو ارشجان ته اشاره لرله. موږ هم په نوښت سره په هغې برخه کې ډېر زیات کار کړی، تقریبا 15 کاله کېږي چې موږ کار کوو او ډېره برخه هم خیریه برخه ده. په خیریه برخه کې کار کوو چې مهم اړخ یې چې هغه موږ پکې ابتکار کړی او هغه د روژې میاشت کې موږ روژه ماتې تیاروو، بیا یې وړو خلکو کورونو ته، غریبو کورنیو ته وړو، هغوی سره کینو روژه ماتې ورسره کوو. همدارنګه په لوی اخترونو کې د قرباني شوو حیواناتو څرمنې راټولو د څارویو، هغه بیا پلورو، په هغې باندې بیا قلم او کتابچې اخلو، ښوونځیو ته یې وړو.
دغه ټولنیزه برخه ده چې موږ پکې کار کوو. دغه ځینې داسې ټولنې شته دي چې نمایشي کارونه کوي، د ځینو د پروژو اخیستلو لپاره داسې کارونه کوي. هغه څو نفره چې پکې کار کوي هغوی ته نه خپل نفع پکې ګوري، خپل فایده پکې ګوري. تاسو د فقیر طبقې یا هغه څوک چې نادار دي هغوی ته مو ډېر پام پکې کړی دی، لکه روژې کې هغوی ته د خواړو وړل لکه داسې نور مو څه ورته کړي؟ په افغانستان کې موږ تقریبا 9.5 ټولنې لرو دلته چې ثبت شوي دي د عدلیې وزارت سره، ولې ډېرې کمې که تاسو حساب کوئ کېدای شي چې د 200 په شاوخوا کې هم په ټول افغانستان کې فعالې ټولنې نه اوسي. بیا په فعالو ټولنو کې دا تاسو څه کومه اشاره لرله کېدای شي دا خلک هم پکې اوسي، ولې داسې مخیر خلک شته ده، داسې ځوانان شته چې هغوی غواړي تغییر راوړي په خپله ټولنه کې. ما چې کومو خبرو ته اشاره لرله موږ غواړو چې فرهنګ کې تغییر راوړو، دلته په ټولنه کې تغییر راوړو، ذهنیت کې تغییر راوړو. موږ او تاسې په دې تېرو 40 کالو کې کوشش کړی ده چې یو رقم تطمیع مخته شوي وو چې باید یو بل څوک موږ سره مرسته وکړي او په هغه مرستو باندې مخته لاړ شو. موږ غواړو چې نه، افغان باید په افغان تکیه وکړي، یو د بل ته د همدردۍ لاس ورکړو او هغه راپورته کړو، د یوه افغان مرسته وړو بل افغان ته یې رسوو. هدف هم دا ده، یعنې موږ د بهرنیو نه غواړو چې د هغو نه کومک واخلو، د هغوی په کومک باندې یا یو فنډ چې تاسو ته هغه فنډ راشي بیا تاسو. بالکل، موږ هغه فنډ نه غواړو. د څرمنو کمپاین مو شروع کړی، د هغې کې موږ یو لوی هدف لرو. اوس یعنې کېدای شي موږ په دغه څرمنو کې د 15 کاله چې موږ راټولو کېدای شي موږ پکې تاوان کړی، هر ځل موږ د جبه پکې پیسې واچو چې تر څو پورې موږ وکولی شو 1500 ماشومانو ته قلم او کتابچې برابرې کړو. ولې په آینده کې دې ته لوی فکر لرو. افغانستان کې 9.9% خلک مسلمانان دي، دلته 30 میلیونه نفوس ژوند کوي. په دې کې دا سنتي ټولنه ده، په دې کې کېدای شي 15 میلیونه خلک قرباني وکړي. که تاسو 10 میلیونه ونیسئ او دا منظمې دا څرمنې راټولې شي، یوه څرمنه په 100 افغانۍ کې تاسو خرڅه کوئ، 1 میلیارد افغانۍ تاسو ته په لاس راځي. 1 میلیارد افغانۍ باندې چې تاسو څنګه کار غواړئ، که روغتون غواړئ، که مکتب غواړئ، که سړک غواړئ، هر داسې څه چې تاسو وغواړئ تاسو یې پرې جوړولی شئ. اوس نه غواړو چې ذهنیت سازي وکړو، فکر سازي وکړو، په راتلونکي کې وکولی شو که چېرته داسې ځوانان بیا نور رامنځته شي چې هغوی وکولی شي د هرې ولسوالۍ خلک، د هر ولایت خلک، د هرې سیمې خلک، د هرې ناحیې خلک خپل د قرباني شویو مالونو څرمنې راټولې کړي یوه ځای ته، او دوی دغه پیسې سره راټولې کړي، بیا یو خیریه بنیاد ته ورکړي چې تاسو یو ښه د زړه روغتون پرې جوړ کړئ، تاسو یو ښه د سرطان د تداوۍ روغتون پرې جوړ کړئ. تاسو کولی شئ چې ډېر داسې څه دي چې هغه پرې تاسو مخ ته ویوړلی شئ. موږ او تاسې په تېر کې ډېر داسې څه لرل، مثلا د اشر په واسطه موږ ډېر کارونه کول، ولې اوس اشر موږ نه کوو. زموږ او ستاسې نیکونو به ډېر ستر کارونه د اشر په واسطه کول، ولې موږ او تاسې اوس دا کار نه کوو. زموږ او ستاسې د پکتیا خواته جنګونه ډېر زیات کېږي، د غرونو او د بوټو په سر باندې جنګونه، هلته ډېر ځنګلونه په سر باندې، هلته په سلګونو مړي پکې کېږي، په لسګونو مړي پکې کېږي، ولې یوه جرګه راسي کښېني، تیږه کېږي، جنګ بند شي. دغه زموږ خبرې روانې دي مخته، تاسو به حتما کتونکي اوسېږئ. لنډه دمه اخلو. لمر ماښام خپرونه ګورئ درنو دوستانو، او څرنګه چې موږ په دې خبرې کولې چې څرنګه کولی شو چې موږ خپل فرهنګ ته وده ورکړو. خپل فرهنګ موږ تاسو ډېر ښه فرهنګ درلوده مو ډېر ښه فرهنګ چې حتی د منطقې په سطحه داسې فرهنګ بل نه و، حتی په پاکستان او په ازبکستان او په بل د هر څه لکه د تحصیل او که د لوستې، د زده کړې، د ټولني، د کورنۍ ژوند، د هر څه. نو خو اوس لږ څه مشکلات سره مخ یو، ولې بیا هم داسې ځوانان شته لکه تاسو غوندې چې په دې برخو کې کار کوي، لکه تاسو چې د مرستې دغه فرهنګ ته غواړي چې وده ورکوي. او ځینې وخت داسې کېږي که تاسو فیسبوک کې واچوئ، یو کار مو کړی، د چا سره مرسته کړي، خو خلک بیا تاسو ته داسې کومنټونه بیرته درکړي چې تاسو نمایش ورکوئ، ځان ښیي، خو تاسو واده کړی دی. ښه، که چا چې واده کړی نو هغه څه ضرورت لري چې ځان دا وګوره فامیر جانه سیاست زم ستړي مو شي وایم په واقعیت چې دا ډېر لوی انسان دی، ولې چې رښتیا وایي که نه. یو چېرته یو خپرونه کې یو ورځ موږ یو ملګری میلمه و، هغې ته همدا پوښتنه موږ وکړله، موږ ویلی چې واده دې کړی،
ویل نه کېږي دغه ځواب درته وقفې نه بعد درکړم موږ ویل زه صحیح ده وقفه هماغه سل په وقفه کې کور ته زنګ هلو برکونه شته مېرمن یې البته ویل که نه وایي نه نشته ده که نه بېرته چې راوګرځي وقفې نه موږ ویل ښه تا خو نه ویل چې واده دې کړی که نه ویل نه مې ده کړی تصمیم نیسم اول هلته پوښتنه وکړه که نه زه د سیال صاحب نه پوښتنه کوم یو ملګري موږ کیسه کوله او یو ورځ یو خارجي موږ سره ناسته درلودله ما ته یې ویلي چې یاره کوشش وکړئ تاسو یو مرض ده دغه مرض ځانه لرې کوئ چې تاسو جوړ شئ او که دا مرض تاسو کې تاسو جوړېدی نه شئ ویلي ما ویل کوم مرض ډېر خفه شوم یاره وایي ما ته یې ویلې تاسو خپلې پیسې خپله پټوئ وایي مال دا ته چې اور خپلې پیسې څنګه پټوو وایي یو ډونر پیدا شي یو پروژه تاسو درکوي د 50 لکه روپو یا د 100 لکه روپو دا پروژه یو څوک یې اخلي که نه وایي هغه په یو چا باندې په همدې رفتار کې په 30 لکه خرڅوي هغه په دې بل رفتار کې په 100 لکه وایي خرڅوي که نه وایي هغه بل ته باندې رفتار کې په 10 لکه خرڅ کړي اخر 15 لکه نو هغه کار چې د 15 لکه د 50 لکه روپو شی چې په 15 لکه روپۍ ته جوړ کړي نو تاسو به څنګه جوړ شئ و یاره دې خارجي ته مې ډېر میموري خرابه شو ما بلا سړی ده پس مې چې ځان سره فکر وکړو ما چې ولای دې خبره صحیح ده که نه نو مخکې چې تا ویل ډېر شیان دي نمایشي دي موږ باید نمایشي کارونه ونه کړو واقعیت پوخ کار وکړو خپل خاورې ته خپلو خلکو ته تر څو دا د خلکو نومونه چې په دې کتابو کې لیکل شوي دي همدغه برکت ده ولې پوخ کار یې کړی ځکه نوم لیکل شوی او که پوخ کار ونه کړې بیا د نوم انډیواله بیرته نیواله باران څه کوي چې چټي په چټي ختمي کتاب مثال پاک باندې بیرته پاک او چټي په چټي ختمي کنه نو په دې هیله چې زما دغه 50 لکه لګي ورګي 15 لکه نه به تیر شو او کنه خدای دې وکړي چې زمونږ دا خلک چې دا کارونه کوي هغوی زړونه لږ نرم شي نو دغه کنه دا نه ګوري هغه ته ما 1000 روپۍ ورکړي د 200 روپۍ ډوډۍ دا کړه ته چې وایم چې خام هم دې جوړ کړ او دا راته چې کله چې سیاست راځي بیا ځینې داسې خلک مشته دي چې لکه کورنۍ لکه میرمن لکه پلار مور وایي چې نه دې خوا ته مه ځه لاړ شه یو استاد شه لاړ شه یو بل کار وکړه یو تجار شه خو دا کار مه کوه مخکې تر دې چې دا ځواب درکړم د خیریه کارونو په اړه به ووایم ډېره ښه خبره کله چې موږ رښتیا هم کار پیل کړ دغه د خیریه کارونو نو چا به ویل چې ریاکاري ده بله چا به ویل چې ځان ښایي چا به ویل چې پیسې هم د کمه کړې چا به ویل چې غلا یې پکې وکړه په اول کال کې دغه ستونزې وي هغه هم د بیکارانو لخوا شته ځینې دوستان شته د دویم کال باندې لږ په ځینې ولایتو کې دا کار پیل شو پنځم کال باندې چې سږ کال روژه چې تېره سوه په 40 ولایتو کې ما حساب کړه چې زموږ ستاسې ځوانان لګیا دي دغه خیریه کار کوي په یو نوه باندې یوې غریبې کورنۍ ته 1 کیلو غوښه ورسولی شي یعنې موږ وکولی شول چې په دغه تقریبا 40 ولایتو کې دغه پیغام خپور شي او یو ځوان لږ تر لږه که پخوا به یو مدني ټولنه جوړېدله که د ځوان په نوم به یو څه شی رامنځته کېده نو اوله منډه به مو سیاسیونو ته وتللو به مشرانو ته هغوی سره به کېناستلو چې موږ ټولنه جوړه کړې ولې اوس چې څوک ټولنه جوړوي اول زی د یو غریب سړي پوښتنه کوي چې موږ ټولنه جوړه کړې ده د دې ځای خپل کار پیلوم نو دا یو تغییر راغلی ده او دا یو لوی تغییر ده یعنې هغه مشرانو چې لاس رانغړه معلومدار هغه مشران خو یوازې همغه سیاسي برخه ده او باید د ځوان نه یوه استفاده وکولی شي او ډېر کم داسې مخیر مشران موږ لرو چې هغوی وکولی چې ځوان ته لاس ورکړي او هغه سمه لار ور وښیي ډېری مشران زموږ او ستاسې یوازې د استفادې دپاره د ځوان نه استفاده کوي هغه خپل کارونه مخته وړي هو سیاست په برخه کې کله چې تاسو را داخلېږئ لومړی خبره ستاسې کورنۍ چې تاسو ته خنډ جوړوي چې باید تاسو دغه ځای ته ولاړ نه شئ دویم خنډ چې هغه ستاسې همصنفیان دي دریم چې دغه ستاسې همزولي دي څلورم ستاسې کورنۍ محیط ماحول ده د هغې نه وروسته بیا چې کله ته په کلار وځې د سیاست صحنې ته بیا بیرته د هماغه معکوس برخې نه یعنې د محیط برخې نه تا ته یو شابسی درکول کیږي تا ته یو آفرینی درکول کیږي ستا مور پلار ستا کورنۍ ته ویل کیږي چې زوی دې ډېر تکړه ده هغه لور دې ډېره تکړه ما بله شپه تلویزیون کې ولیده ما په فلاني ځای کې خبرې کولې ما د هغې خبرې واورېدې هغه خو ډېره تکړه ده بیا ته په کورنۍ کې یو شخصیت جوړوي کورنۍ کې چې کله شخصیت جوړ کړ په کلار دا ستا شخصیت بیرته ستاسو دوستانو ته ستاسې ملګرو ته ستاسو همصنفیانو ته دوی ته ور انتقالېږي هغوی بیا وایي چې دا سړی وړ ده د دې چې باید سیاست وکړي دا دې وړ ده چې باید مخ ته ولاړ سي بیا آهسته آهسته تاسو د ټولنې نورو قشرونو ته بیرته ځئ یعنې شروع یې بیرته معکوسه کېږي ولې د کور نه بیا په کلار خپرېږي او ځای خلکو ته تاسو الګو کېږئ بلکل همداسې خبره ده که ښه کار مو کړی او همداسې ده او که چېرته مو دا تېر کال انتخابات چې تېر شو تېر کال نه هغه 15 کاله د مخه 2014 یا هم پارلماني انتخابات ډېر ځوانان باسواده ځوانان ودرېدل یو پکې متاسفانه زه وم تاسو ځان که څه وایي چې زه یې مخکې نه ووایم ځان مو کاندید کړی خو زما پوښتنه دا ده چې هغوی
هغه کاندیدانو سره ودرېدل چې کافي سواد یې نه درلوده، سیاست څخه یې پوهه نه درلودله، او دا چې پارلمان چې شی دی وکیل کېدل څه دي دې باندې پوه نه ول دوی، او یوازې د پیسو په خاطر دغه خلک هغوی سره ودرېدل. ستاسو وینا هغوی ته څه ده؟ دا د بیا انتخابات روان دي. دوه برخو کې موږ ستونزو سره مخامخ وو. یوه دا وه چې ولس یا عامه پوهاوی دقیق اوسه پورې نه ده شوی، که څه هم چې کابل کې موږ فکر وکړ چې په کابل کې دلته د سواد کچه لوړه ده، دلته خلک اصلا تصمیم په پوهه باندې نیسي، دلته خلک تصمیم په خپل عقل باندې نیسي، د یو بل چا په خبرو پسې نه ځي. نو ځکه په کابل کې کاندیدان شو. کني زه باید ننګرهار ته تللی وای، ننګرهار کې کاندید وای، که څه هم کابل کې مې ډېر عمر تېر کړی او دلته مې ډېر کار کړی ده. په کابل کې موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. یوه خبره دا وه چې ځوان نسل هېڅ یو بل سره کېنناسته چې تر څو پورې وګوري چې چا امکانات ډېر دي چې یو بل ته تېر شي. یو کار دا ونه شو. دویم دا و چې ډېری داسې کاندیدانو سره مناظرو کې مخامخ شو چې خبره به یې کولې، یعنې د څنګه چې تاسو ویل د دغه وکیل په معنا، د پارلمان په معنا، د قانون په معنا، په دې باندې نه پوهېدل او خپل وظایف نسو تشریح کولی. یعنې دا ډېره سخته خبره وه. بله لویه ستونزه چې وه هغه ولس و، چې زموږ ولس د 15,000 افغانیو، د 2,000 افغانیو، د 3,000 افغانیو په بدل کې خرڅ شو. ډېری خلک زموږ او ستاسې لاړل، خپله یوه رایه چې د ناظر په نوم باندې به ځینو دوستانو چې ډېری یې زه پېژنم اوس په پارلمان کې ناست دي، د 15,000 افغانیو په بدل کې، د 3,000 افغانیو په بدل کې د ناظر په نوم باندې یو قرارداد سره کېده او یوه رایه ده پکار وه چې دا یوه رایه د خپله رایه ماته راکړه. یعنی هغه رایه د فکر د مخې نه ورکول کېدله، هغه یوازې د پیسو د خاطر ورکول کېدله. زموږ انتخاباتي نښان شیره بایسیکل و، یا په بایسیکل ګرځېدلم. زما کمپاین په بایسیکل و، ما په ټول ښار کې بایسیکل ګرځولی ده. که تاسو فیسبوکونه تعقیب کړئ نو موږ نو چې په بایسیکل ګرځې دې ته به څوک ورکوي؟ خلک ضروري والات ورکوي. مننه کوم، ډېره مننه له تاسو نه، او هیله مند یم چې تل بریالي هر کله راشي. مننه. درنو دوستانو، ما سره په خپرونه کې ځوان سیاست ترات څوک چې نوی راغی او کارونه یې ماشاءالله روان دي او ټولنیز فعالیتونه ډېر دي، نو ښه ده چې هغه دوستان چې موږ ګوري او غواړي چې مرسته وکړي خپل هېوادوالو سره، نو دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی ورته په ساده توګه ورسوي. لنډه دمه اخلو، دمې وروسته ما سره به نور مېلمانه هم په خپرونه کې سي. دمه بیا هم ښه راغلی درنو دوستانو، ستاسو ماښام په خیر وي. تاسو همدا اوس په ژوندۍ بڼه لمر ماښام ګورئ. زه په امیر کاکړ یم او شیر احمد هم راسره په خپرونه کې د اشپزي کړې ده، ښه خواړه یې اماده کړي زموږ مېلمه لپاره. او راسره په خپرونه کې عمران الله خنجر دی چې د پوهنتون استاد او همدارنګه لیکوال او داسې نور کارونه مشته دي، ورسره به خبرې کوو. ډېر ښه راغلی، ماښام په خیر. ډېره مننه. تاسو ته او ستاسې درنو لیدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ټولو ښه ورځ ولري، ارام او سوکاله ژوند ولري. مننه. خنجر صاحب، ما ته غوږ کې داسې وویل شو چې تاسو شاعر هم یاستئ. او کله ناکله مې شعر لیکلی ده، خو اوس یې ډېر نه لیکو. ښه کتاب تر څو تاسو داسې نه دي غوښتي چې یو کتاب چاپ کړئ؟ ولې نه، تقریبا یو کتاب برابر شوی دی. استاد ناګار او نورو دوستانو سره مې مشوره کړې وه، څه سایه د خپل وجود را باندې وکړه، مګر د استازۍ له کارونو سره او له ځینو نورو مدني او سیاسي فعالیتونو سره هغه کار ولاړ دی. تر اوسه پورې کوشش کوو د لیکوالۍ په برخه کې په تحقیقي کتابونو مې کار کړی دی. کوشش کوم چې 4-5 کتابونه او اثار یو ځای سره چاپ کړم. ډېر اوس چې د ماسټري کړې ده د ژبې او ادبیاتو په برخه. ډېر ښه، ډېر ښه. او دا راته چې استاده کوم ځای څخه دې پیل کړه؟ چیرې وې؟ څنګه دې پیل کړه؟ مکتب دې چیرې ویل؟ زما د ژوند په اړه که یعنې ډېر څه دي، دلته به ونه ویل شي. زه په 4 کلنۍ کې یتیم شوی او له هغې نه راوروسته ډېر سخت کړاو او درد هم لیدلی ده، ډېرې زیاتې ستونزې هم لیدلې دي. دا یوازې ما نه، د دې ټولنې هر فرد تقریبا ډېره کمه استثنا لري، ډېرې ستونزې لیدلې دي.
ډیر ځپل شوی دی او ډیر درد یې لیدلی دی او له ډیرو دردونو وروسته هغه خپل منزل او هدف ته رسېدلی دی. هغوی چې ډېر درد ګوري بیا هغوی یو ځای ته رسېږي. که وزغمي خراش تراش د لویو مصایبو په ګوتو د قامونو کې به تل لکه غمی شي. نو ما دارالیتام نه شروع کړه. دارالیتام یعنی کور د یتیمانو. دا داسې یو ښوونځی و چې له نورو ښوونځیو متفاوت و. په شهید عبدالله اعظام کې مې تر اووم صنفه پورې زده کړې وکړلې. بیا هغه منحل شو، له منځه لاړه. له هغې نه وروسته جمعیت القطر ته لاړم. له بده بخته په 11 صنف کې په هغې مرستې بندې شوې. هغه هم د یتیمانو د روزنې مرکز او ځای و. بیا نو له شیخ محمد حسین لیسې نه چې په لغمان کې دی، له هغې نه فارغ شوم او ورسره ادبیاتو پوهنځۍ ته کامیاب شوم. په ننګرهار پوهنتون کې چې استادانو یې ماته ډېره مینه راکړې ده او ډېر څه یې راکړي دي. هلته مې لیسانس دوره پای ته ورسوله او خوشبختانه د ماسترۍ دوره مې هم په ننګرهار پوهنتون کې پای ته رسولې. هغه کورنۍ هغه دوستان چې همدا اوس موږ ګوري، دا په دې معنا و د دوی دغه ویناوې خبرې چې که کله موږ تاسو غواړو یو ځای ته ورسېږو نو دومره په سادګي په اسانۍ سره نه کېږي. لکه ټول شپه په خوب تېر کړو او ټول ورځ په چکر او یا ټول ورځ په شوخۍ کې، نو هېڅکله موږ تاسو نشو کولی چې هغه هدف چې موږ تاسو لرو هغه ته ځان ورسوو. نو مهمه دا ده چې موږ تاسو هغه خپل کوم هدف چې لرو د هغې لپاره شپې ورځې یوې کړو، درسونه وایو، کتابونه وایو، لوست وکړو. او دا نن چې موږ او تاسې دنیا ګورو، مترقي دنیا ګورو، دی تر شا ډېر ناکام کلونه پرېښي دي. بله بله. اروپا نه چې موږ یاده کوو، امریکا نه چې موږ یاده کوو، یعنې د دې تیر تاریخ که تاسې مطالعه کوئ منځنیو پیړیو نه را په دې خوا دی وده وکړله او د ودې یو علت یې دا و چې دی غفلت ونه کوو، دی ډېر خوبونه ونه کړل، دی ویښ پاتې شول، بیداره پاتې شول. اکثره ملګرو ته زه دا خبره کوم، تاسې وګورئ کله چې د شپې زموږ په سر چورلکې ګرځي، تیارې ګرځي، هغې بیداره یي مګر موږ ویده یو. د هغې د بیدارۍ علت دی چې هغې نن په فضا کې ګرځي او زموږ د خوب علت دی چې موږ نن دومره وروسته پاتې او د نړۍ د ملتونو له کاروان نه په وروستي صف کې قرار. ښه مثال مو ورکړه، ښه مثال. او هیله من په دې یم چې لکه موږ او تاسو جاپان ښه مثال ورکولی شو. هغوی هم زموږ څخه وضعیت ډېر خراب و، موږ خو بیا هم ښه و. هغه ازادي وخت کې موږ او تاسو چې کله هغوی هم همدغه وخت کې یو ځای موږ ازادي اخیستې ده، په هغه وخت کې موږ او تاسو ډېر ښه وو. ولې هغوی ټوټې ټوټې ول، هېڅ څه یې نه درلودل، ولې بیا هم بیرته هغوی په پښو ودرېدل. حتی اوس په داسې حال کې دي هغوی چې په صنفونو کې هغوی خوبونه کوي، لکه څو دقیقې ورته وخت ورکول کېږي تر څو دوی خپل خوب پوره کړي. ولې موږ او تاسو بیا هم که مکتب ته ځو، که پوهنتون ته ځو، په دې فکر کې نه یاستو چې راځئ خپل هیواد لپاره کار وکړو، خلکو لپاره کار وکړو. ډېری خلک داسې دي چې په فکر نه کوي. تاسو داسې فکر درلوده په نوې ځوانۍ کې یا ځوانۍ کې یا اوس داسې کوم خاص فکر لرئ؟ او طبعا کله چې مفکوره نه وي موجوده، فکر نه وي موجود او انسان یو هدف ونه لري، یو ټارګټ ونه لري، هغه هېڅکله هغې ته نشي رسېدلی. ته باید له ځان سره یوه مفکوره ولري. مګر په دې ټولنه کې چې موږ او تاسې ژوند کوو، دا دغسې یوه ټولنه ده چې تقریبا 40 کاله پکې جګړه روانه ده. دا 40 کاله که ته په ورځ وویشې نو تقریبا له 14,000 ورځو نه پورته کېږي. په دغسې یو ملک کې فکر کول، مفکوره پیدا کول، یو ایډیالوژي پالل او ځان هدف ته رسول، دا ډېر مشکل کار، ډېر ستونزمن کار او ما سره وه. او تر ټولو لویه تجربه او لوی درس چې ما ته راکړه هغه زما درد ما ته راکړه. یعنې موږ او تاسې په پښتو کې یو متل لرو، اوسپنه چې څومره ټکېږي غومره پخېږي. انسان باید درد وګوري، درد تجربه کړي او له هغې نه ښه درس واخلي، بد درس وانخلي، بې شرفه ترې جوړ نه شي بلکې عزتمن او باشرفه مخلوق ترې جوړ شي او لږ تر لږه نورو ته لاس ورکړي، نور راپورته کړي، د ټولنې د پرمختګ او بقا لپاره فکر وکړي. ما سره مفکوره وه مګر ما یوه ډېره ښه استاذه درلودله. هغه استاذه زما مور وه چې په یو وخت کې هم د پلار رول ادا که او هم د مور رول ادا که. په هره کورنۍ کې که دغسې یوه معلمه یي، دغسې یوه اتله یي او دغسې یوه قهرمانه یي، هغې خامخا خپل بېشکه مور هغه څوک ده چې لکه موږ استاد ته مثال ورکوو چې شمع ځان سوځوي ولې رڼا خپروي، مور هم همداسې یو موجود ده او د خدای مینه ده په ځمکه کې. دا ما اخلو، د مینې وروسته بېرته چې راګرځو موږ سره اوسئ.
ښه راغلی درنو دوستانو ستاسو د ماښام په خیر لمر ماښام خپرونه ګوري او موږ خبرې مخته روانې وې او مور باندې مو خبرې کولې که نه چې مور څومره یو خوږ موجود دی چې کله اولاد دنیا ته راغی نو مور خپل یوازینۍ هیله هماغه ګڼي نور داسې خاصه هیله نه لري د هغوی هیله دا چې دغه اولاد څنګه تربیه کړي څنګه تحصیل یې پوره شي څنګه هېواد ته د خدمت لپاره آماده شي نو هېواد هم خپل زموږ او ستاسو لکه مور ده او خدمت ضروري دی هېواد لپاره نو تاسو اوس په پوهنتون کې تدریس کوئ خلکو ته زده کړې ورکوئ ښه په ولایت کې لغمان ولایت کې لغمان پوهنتون کې ښه نام خدا کومې برخې تاسو تدریسوئ تقریبا زه د بیان برخه ده ښه په فصاحت او بلاغت او دې مسایلو باندې بحث کوو فن بیان تدریسوئ ادبي فنون دي په مجموع کې او ګرامر دی په ژورنالیزم کې چې تدریسوو فونولوژي او مورفولوژي ده او دا تدریسوو ډېر ښه نام خدا څومره ښه دی او موږ ته هم ښه دی چې زده کړو که نه ډېره ښه خبره او دا راته وایي چې کله ناکله چې شعرونه لیکئ داسې کوم شعر مو اوس په ذهن کې شته دی چې موږ ته یې ووایئ البته زه چې دلته راغوښتل کېدلم که راته ویل سوي وی نو خامخا د شعر درته ونه ویلې خو شعر هسې موږ ګیر کړل دی او د شعر راته ډېر ونه ویلې ډېر به راسره په حافظه کې نه وي او که راپه یاد شو د خپرونې په منځ کې باید من خبر او کتابونه مو تر اوسه لیکلي دي د ماسترۍ تیزس مې په استاد الفت باندې لیکلی دی د الفت په نثر کې د ځانګړنو مثلث او د استاد الفت ټول نثر مې له سره تر پایه کوشش کړی چې ښه وڅېړم په هغې کې سیاست په هغې کې حکمت په هغې کې فلسفه په هغې کې منطق په هغې کې استدلال په دې ټولو مسایلو بحث کړی ده او د دې ترڅنګ 5 ګوتې لیکنې دي لنډې لیکنې دي هغه م انشاءالله کوشش کوم چې له شاعرۍ سره یو ځای او له تحقیقي اثر سره یو ځای ټولنې ته وړاندې کړم نو چاپ شوي دي نه چاپ شوي نه دي ما مخکې مو ویلې چې د استاذۍ چارو سره لږ بند و انشاءالله چې اوس تصمیم لرم مکمل شوي دي زموږ په ټولنه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې خلک ډېر په تادۍ کوي کوم کار چې په دقت سره کیږي هغه په سرعت سره نه کیږي تاسې په ژورنالیزم کې یوه قاعده لرئ او دا خبره ډیره کوي چې دقت باید د سرعت قرباني نشي زموږ نوي لیکوال زلمکي لیکوال چې راپورته سي یو نیم نثر ولیکي فلتر شوی نه وي د پختګۍ حالت ته نه وي رسېدلی خامي هغه ټولنې ته وړاندې کړي ټولنه یې بیرته هغسې وانخلي بیرته استفراق کړي ویې غورځوي مارکیټ ورته سم ونه شي بالاخره دی سره د کمترۍ احساس پیدا شي نو ما په خپله تقریبا ډېر مخکې لیکوالي شروع کړې ده مګر تر اوسه زه مطمئن نه یم چې موږ د پختګۍ حالت ته رسېدلي موږ باید ډېره مطالعه وکړو ډېر کار وکړو او له ډېر فلتر وروسته له ډېر دقت وروسته ټولنې ته او بازار ته یو څیز وښکو زموږ په ټولنه کې چې د کتاب بازار ډېر ګرم نه دی لږ تر لږه زموږ لیکوالان مایوسه کېږي یو شمېر یې داسې دي چې هغې سرعت نه استفاده کوي ډېر په تیزۍ ورځي مګر ډېر زر ټکر کوي تصادم کوي ټولنه یې نه اخلي ټولنه یې نه قبلوي نو ما په همدې خاطر تر اوسه پرېښي وو اوس انشاءالله دې ته آماده دی چې له خیره سره زر چاپ شي ډېره ښه خبر ده او هیله مند یم چې زموږ هېوادوال هم ترېنه ګټه واخلي ځوانان او خپل په ورځني چارو کې ډېر وبخښئ دا د استاد الفت په نثر مې چې کار کړی دی دې کې د سیاست برخه چې ده دا ډېره عالي ده ډېره خوندوره ده الفت صاحب چې په سیاست باندې کوم بحث کړی دی او بیا زموږ ټولنه څنګه راخیستې ده د دې ټولنې روان او نبض یې راکتلی دی شیر احمد ښه خواړه ماده کړي زه پوهېږم چې دغه خواړونو که تاسو استفاده وکړئ کېدای شي شعر مو یاد شي مهرباني استاد محترم خدای دې ژوندی لره شعر مو ذهن ته راځي سلامت اوسئ باعزته ولې چې استاد خو هغه څوک ده دغه نن چې پامیر یو دوه کلمې موږ زده کړي دا دغه استادانو برکت او بېشکه که صحیح نه وی که نه خدای مو لره موږ پنچل شعرۍ خو شعري سره زه ډېره علاقه لرم ډېره علاقهمندي لرم او شعرۍ ډېر په دلچسپۍ تعقیبوم په ادبیاتو کې یو برخه کومیډي ده او تراژیدي ده تمثیل دی او دی ډېر ښه ممثل دی مخامخ دی لار ځان ته ورک نیسي ډېر صفت یې ونه کوو نرګسیت رانیسي شعرۍ ښه ممثل دی تاسې که اروپایي ټولنه وګورئ او په خاص کر یونان مطالعه کوي د یونان تمدن مطالعه کوي او له هغې نه وروسته هغوی چې په منځنیو پیړیو کې څومره کار وکړو هغه یې د ممثلینو په خوله باندې وکړو دوی ډېر ښه مسایل ابلاغ کړه د ټولنې واقعیتونه یې
د ممثلینو په خوله باندې هغه نمایشنامو کې دوی نمایش ورکړ کنه وړاندې کړه بالاخره هغه ټولنې هغسې پرمختللې سولې هغسې وده یې وکړله نو د دی کوم میسج او پیغام چې زه ګورم چې ټولنې ته یې لري هغه زموږ ښه سیاسون نشي وړاندې کولی هغه حتی زموږ ډېر علما نشي وړاندې کولی دی سره یو ډول ذوقي مسله تړلې ده یعنې زما ذوق دا دی چې زه باید شعري واورم اوس شعري باید ما درک کړي چې زه څه شي ته ډېره اړتیا لرم یا دا ټولنه څه شي ته ډېره اړتیا لري همدلته همداسې ده چې خلک دردېدلي دي شعري کولی شي هغه خپل په هغه تمثیلي څېره کې یا تمثیلي خبرو کې طنزي خبرو کې خپل هغه قوي خبره یا مسج ورسوي خلکو ته خدای دې استاد تا با عزت لري شیر احمد او استاد بل قابه ماچو سړی دې خوشحاله کړ خو دا زه په دې باور یم چې شعري کولی شي چې د استاد دغه خبرونه یو څه وخت پامیره یو خبره ده زه دا وایم چې اوس داسې نه شي که نه چې اوس تعریف دې واورېده چې نور هم ځان کلک شخ شي استاد کومې خبرې چوکړې واقع چې ویلې که نه چې موږ باید خپلې ټولنې ته د هرې برخې او د هرې لار نه کار وکړو نو موږ باندې دغه فرض جوړېږي چې موږ باید خپل میسجونه او پیغامونه خپل هیوادوالو ته ورکړو خبره دا ده ځینې شیان مې ولیدل خپل هیوادوال که ته په یو برخه کې کار کوې تا په زوره فسق و فساد او رشوت ته تشویقوي چې ته چېرته کار کوې ولا وایي دغلته مامور یم وایي 100 روپۍ تنخوا لري ولا 6,000 څه آمدن نور لري وورو څه شو ولرم یاره خو 6,000 تنخوا اخلم هغه مې کار خو یعنې داسې وایي چې تر څنګ نور څه کار و په زوره دي نه تشویقوي دي ورته دغلته کار کوم که نه وزارت مالیه کې څومره عاید زیات دی مالیه کې خاص خو هغه څه دی چې هغه نفر ته ویلي و که نه لیوني ته ویلي و چې هغه شاته دی یو هغه دی او هغه ته اور وانه چې هغه لیوني پام نه و یو فکر شو دغسې په زوره یې تشویقوي که نه لکه دې نه چې او دا فساد هم چې شروع شوی زموږ هېواد کې د وړکي شي نه شروع شوی وړکي دومره کې نه شروع شي بیا دومره جوړ شي یو قصه دې ده که نه همدغسې یو کیسه ده خو انډیواله په شان کیسه نه کوم دې دپاره خو لږ شي نه شروع شي بیا ډېر غټ ببړو ترې نه جوړ شي نو زه دا وایم که فساد نه موږ لاس راغونډ کړو او ما خپلې برخې ته صحیح کار وکړو انشاءالله مشکلات به استاد څنګه خوړه د دې شیر احمد ډېر علي و بل شیر احمد راوړل دی د ګفټ دی یو خبره چې زه وکړم بخښنه غواړم ګورئ هنرمندو سره گنج د خپل هنري ده په دغه څو ثانیو کې بیا یو میسج او پیغام ټولنې ته وړاندې کړ چې موږ په څه ډول ټولنه کې ژوند کوو او دا فضا څومره کثیفه ده د شیر احمد یو دغه چې ما اورېدلی دی لکه چې اوس وایي شکسپیر هغه د ترافیکي قوانینو په رابطه دی علما خبره کوي وایي که تاسې د یوې ټولنې تهذیب ګورئ اخلاق ګورئ او تمدن ګورئ نو د هغې ترافیکي سیستم وګورئ که چیرې ترافیکي سیستم جوړ دا خلک متمدن دي که یې ترافیکي سیستم جوړ نه و نو دوی متمدن خلک نه دي ده چې په ترافیکو باندې کوم کار کړی هغه ویډیو زه کله کله ګورم ډېر جالب دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی مننه کوم ستاسو له راتګ څخه ډېر خوشحاله شوم په خپرونه کې راسره وایي څو ګډۍ ډېر خوندورې تېر شوې او د پوهې نه ډکې وې یو څه مو زده کړل ډېره مننه ډېر خوشحاله اوسئ ډېره درنو دوستانو تاسو نه هم نړۍ مننه چې له موږ سره وایي په خپرونه کې خپرونه ډېره ښه تېره شوه او شیر احمد هم ښه خواړه ماده کړي وو مننه کوم له شیر احمد څخه پالک ته د یو نوی رنګ ورکړه نوی خوند یې ورکړه او زړه مې دی یو شعر درته وایم په پالک کې او پالک وګوره پالک یې وخوړل مال پالک یې پالک وخوړل خوندور خواړه دې اماده کړي وو مننه کوم له هغه دوستانو څخه چې فیسبوک انسټاګرام یوټیوب او داسې ایمیلونو کې موږ سره یو ځای دي تر بیا ښه وخت ولرئ ښې چارې ښه شپه الله مل شه د خدای په امان